الله الرحمن الرحیم د دې پروګرام ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په کوم ملګرو زه به تاسو ته اول وخم لکم دی په شاعرانو به یو خبره وکړه نو زم د پاغي باندې یو بدري خبره کومه. زما په ای وی ټی خیبر کې پروګرام نو ما ناغه عادل یوسف زئی تاسو کومه ته ویرا ستا سره د خلکو څومره مینه ده. ما ته یې ډیره زیاته مینه ده و اخر څومره ما یې ډیره زیاته و اخر څومره او تاسو په خوده خینو کې دغه ته خلاف ایمان په قیامت پر ورځ الله پاک د دې تاسو کوي. دې لطیف باندې سره روانو ما لم کار لای یو الک وګی سپینو ولو چې کړی راته ودرېګا چودري د مې سکار مار به چې خواله راغی نو ما ته وی نوی دي سلی کلی کنه ما ویرا پاګه زړو باندې چا کوم عمل کو چلا پاتې نوی شهري د پښړه کې راګیسو زکه خپګي کو بنا څومره شاعران تیر شو ادیبان پوهه خلک اغه زمونږ د پاره مثالونه پریغه قصې پریغه پاګه یو خبره بعدم چا عملونه کو بل دا غیر اولنۍ خبره خدا دا شکر الحمدلله موږ مسلمانانی په هر کلی کې جمعه شه مولانا صاحب هر جمعه مسلې کې پاګه باندې چا داسې پورا عملونه زموږ په شیرونو بسوک سامولو کی وګو ملګرو براشو ما یو سره د امریکای نه راغلو د ساکوټ ته ما ته رینګو کو ویره زستا سره ملاویګم خبر ډیره نوګ دوه ما ما ته خبر وکړه زما جامع ښاوي ما ته وی ته اوسم لواری کې مې لواری کوم پروګرامونه کې ما مازیګر د کار نه بس کم بیلار شم ریډیو ته پروګرام لا یا بل څه پروګرامي هغه ما ته خبر وکړه وې زه په امریکا کې زما ډیر عمر شو آلته چې یو شاعر یا بل سپن والی هغه سعودي کې یا سپنو کې هغه دغه یو دفتر دی هغه آلته لاش او هغه ولا $80,000 ورکیا کړه چې تا د انګلیش ژبې خدمت کو او زمونږه چې کوم دی زمونږ ګټه واو بیا وایا دا پښتنو شاعرانو ګټه هم دغه ده او په کومل ګر اوس براشو لګي دا خپل پن طرف ته یاره ما موبایل اکثر پری د کاروبار د پاره دی مخ ورو کې زما یو ملګری ما ته رینګو کو تن کو چې بچت نه سوږي کې بجینه کې مې ته ځان خواږی تا ما له مسکال لا کما پس ور میلاو کو نو ما ته استاد جی بزغه په خبر تر روانه ما پاسپورت سره ما به بزم سعودي ته د خپل خو خصيص د تیار کې تا راولېګم ما ورته یار مال مې سم مرا لګاول ځان تی زیلوډو کا خپکهګم او بل یو دکاندار نه به یو سړي په مخه قرض سودا وړه بدرې کاله ته سودا وړه بیا ولا راغی نو هغه دکاندار ته ویره زما غنوم ته راواله هغه دکاندار خوشاله شاګوي زما په کې درې کاله پسې رااله پیسې راوړي هغه چې هغه نوم راواله وینم دي دا ورته وی اجي سه بوسره ولیکا یو اوس مې اګو یو بوډا بابا د کور خپشه بشر ته لري لاړ یو ځای ته لاړ نه داخل کو ته وی چیرې زمونم تاسو ژوندم تاسو بس د کور نه خپم دلته راغلی ما هغه خلکو صلاح دا وکړه چې دا یو خدایي میلمه دی دله په نمبر وار ډوړی راوړو بس خو چې چا بوله ډوړی راوړو ټیپر به پخکړو چې چا ډوړی راوړو ټیپر به پخکړو یو ورته چا ته پوس کوي بابا ته په خوانه سره ته بازار سپتی وې دا راته وای چې د پیرون څومره زیمه ګناه کړو چې لا اوس هم په عذاب کې گرفتار دی دی وته یې را نور سګټ ګناه خو نه وکړي او بس خالی په خپل به چرګان خپل په ملمنو بیٹه پر خولې دا ګناه کړی دا او بل یو کلی کې ماسوتن شور ساشنه خزي خپل خاوند تی وی یره وي په دې کلی کې شور دی او دا زمونږ کله ته ورشه چې سچل شوی دی چې هغه سړی ورغی نو هغه خلکو نه تاسو کوي وای دا شور د سره هغه ورته وی چې یاره د بو په دې ټکی کې چا زهر اچولیو زهر خو ته مونږ لړې کړو بم توی کړی او تاسو چې کور ته لاړ شئ نو کور کې ویناو کې سو کوبونس کی هغه سړی چې کور ته راغی خځې ته تاسو کوته دا سچل شو هغه ورته وی سم نشو بوس کو سم ده ابله ما ته یو ملګری راته دا سکارو چوکلی کې ماسوتن شور ساشه اخذ خپل خاوند دی وی ته ورشه چې دا شور د سره چې هغه سړی ورغی تاسو کو نه خلک ورته وی چې د بو په ټینګ کې چا زهره چولیو او بو موږ لري کړی او تاسو چې کور ته لاړ شئ نو کور کې څوک د وبونه سي کور کې وینا وکي هغه سړی چې څنګه کور ته راغی خځې ته تاسو کو ورته وی دا څه چلو هغه سړی ورته وی اسم نشته او بوس کا سم ده وګو ملګرو بل یو سړی هغه بیمارو ملګری نه نو وځه خځې ته وی زه تر اصل لاړه شه اصله چې څنګه ډاکټر لته بس هغه سړی دنه ډاکټر سره په کلینیک کې ناسه واخه ورته بار نه سره دا ډاکټر وته وی یاره ته خدا سي غم والے چې د خکېدو نه یار
هغه سړی ورته وایي لږ په مزه وایي وایي بار راسته ناسته ده خوږو ملګرو زما هم لږه تادي ده زمونږ څه مسله ده زمونږ یو مریض پېښور ته تللی دی او شمشاد انګار صاحب ما ته ټلیفون کړی او دا ما ته ډېر زیات ګران دی د ده زړه نه تېر نه شوم یو دوه درې شعرونه ته یم چې په دې وخت کې زما سره یو ملګري یو کار وکړو هغې باندې ته لږ یو دوه درې شعرونه ویم ګپ هم ډېر لګولی خو وخت له کم دی وایي نن سبا په خپل یار نازېږم ټک به درکړي په تورمار نازېږم ښکاره پاک منځ کې ګنده وي د بعضو په سنګار نازېږم او چې د مټ کې طاقت نه وي رحیم ګله رور راسه کوي چې په پلار نازېږم خوږو ملګرو ما تاسو ته خپله مجبوري بیان کړه زما ډېر زیات ګپ تړه کېده ځکه چې دا خلک ډېر زیات په شوق ناست دی خوشحال هم دي او که بیا داسې موقع راله الله دې دغسې خوشحالي راولي انشاءالله چې بیا به زه راځم تاسو سره به ښایسته ښایسته پروګرامونه کوو او اوس زه اجازت غواړم خوښ هم ته وي او د الله په امان